د سیمې هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هر غړي د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راوړم د کندوز رادیو د دې سات مهم او وروستۍ خبرونو ته. نن سه شنبه د چنګاښ لسمه نیټه ده چې د 2025م کال د جولای له لومړۍ نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړي درته زاب د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره ټکی. د پنجشیر او تخار ترمنځ د 28 کیلومتر سړک جوړولو لپاره 200 میلیون افغانۍ منظور شوي. ناروې افغانستان ته د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره 10 میلیونه کرون مرسته اعلان کړه. د کندوز ولایت د زینتي او ساختماني ډبرو بازار ګرم شوی. او د مصر د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي د غزې د اوربند یوه دوامداره هوکړه ترلاسه کړو. اوس هم بشپړ خبرونه. د پنجشیر او تخار ترمنځ د 28 کیلومتر سړک جوړولو لپاره 200 میلیون افغانۍ منظور شوي. د پنجشیر ځایي چارواکي وایي د دغه ولایت او تخار ترمنځ د 28 کیلومتر سړک د جوړولو لپاره 200 میلیون افغانۍ پراختیایي بودیجې ځانګړې شوي. د پنجشیر د والي ویان سیف الدین لټون وایي دا پروژه د اسلامي امارت د مشر لخوا تایید او د ټولګټو چارو وزارت پراختیایي پلان ته شامله شوې ده. یاد سړک به 15 متره سور ولري او د کابل او شمال ختیځ ولایتونو ترمنځ به د تګ راتګ ترانسپورتي اسانتیاو او سوداګریزو اړیکو پراخېدو کې مهم رول ولوبوي. چارواکي وایي له دې پروژې سره به د ترانسپورت لګښتونه راکم او په پنجشیر کې کاري فرصتونه ډیر شي. ناروې افغانستان ته د بیرته راستنېدونکو کډوالو لپاره 10 میلیونه کراون مرسته اعلان کړه. د افغان کډوالو د بیرته راستنېدونکو وروستۍ موج له زیاتوالي سره هم مهاله د ناروې حکومت اعلان کړی چې د بیرته راستنېدونکو د ملاتړ لپاره به افغانستان ته 10 میلیونه کراون چې شاوخوا 1 میلیون امریکایي ډالر کېږي ځانګړي کړي دي. دغه مالي مرسته به له بشري اضطراري بودیجې څخه د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ ته وسپارل شي څو د بیرته راستنېدونکو افغانانو د اړتیا د پوره کولو لپاره ترې استفاده وشي. وزارت زیاته کړې چې له ګاونډیو هیوادونو د اجباري ستنېدو بهیر له پراخېدو سره د افغانانو بنسټیزه اړتیاوې ورځ تر بلې ډېرېږي او ناروې دا بودیجه همدې وضعیت د مقابلې لپاره ځانګړې کړې ده. د کندوز ولایت د زینتي او ساختماني ډبرو بازار ګرم شوی. په کندوز ولایت کې د ودانیزو چارو د زیاتوالي له امله د زینتي او ساختماني ډبرو بازار له پام وړ رونق سره مخ شوی دی. یو شمېر د ډبرو د پروسس او تولید فابریکو مالکان وایي په وروستیو کلونو کې پلور د پخوا پرتله بېساري ډېر شوی دی. د دوی په وینا نه یوازې د ودانیزو پروژو د زیاتوالي له امله تقاضا ډېره شوې، بلکې خلکو هم د کورونو، هوټلونو او دفتري ودانیو د ښکلا لپاره د زینتي ډبرو کارول زیات کړي دي. دغه بازار وده نه یوازې د فابریکو عواید زیات کړي بلکې لسګونه ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره کړې ده.
او وروستی خبر دا چې د مصر د بهرنیو چارو وزیر هڅه کوي د غزې د اوربند یو دوامداره هوکړه ترلاسه کړو. د مصر د بهرنیو چارو وزیر بدر عبدالعطی ویلي هڅې روانې دي ژر تر ژره په غزه کې د 18 ورځني اوربند یوه پایداره هوکړه وشي څو د جګړې پای ته رسولو بهیر راتلونکي مرحلې ته داخل شي. نوموړي ټینګار کړی چې اسرائیلو د جنوري پر 19مه نیټه شوې هوکړه نقض کړې او پرته له کوم مشروع دلیل پوځي عملیات بیرته پیل کړي دي. دا د دې مهال مهم او وروستي خبرونه تر بیا ښه وختونه لوی الله